خرڅ کړو مخکې هو دې پاتې څنګه رانه خرڅ او 80 روپۍ مونږ لاله دغه رڼا خان ستاسو څه دی یار دوست دی زما خوری دی ښه خوری دی ستاسو د شعرونو خلک منتظر دي اول دا چې نشانې شي د قیامت لور بغل غوږ نه ږدي د مور په نصیحته دویمه دا چې پلار او زوی به شي ویزار ورور په ورور سره به جنګ وي هر ساعت درېیمه دا چې دا به داسې روزګار وي خپل خپلوان به چا سره نه کوي محبت ډېر ښه یار زه یې پیژنم د لرې نه پتلو کې او چې ښکلې ښکاري دا په ټولو جنکو کې زړه مې غواړي چې لاسونه ترې چاپېر کړم خو ولې داسې وکړم چې دا نشته په پښتو کې که نه وایي غم د یار دی چې راغن په توره شپه کې لټوم خپل ارمان په توره شپه کې ستوري رپي که زما سترګې رپېږي جوړې یاد کړم جانان په توره شپه کې آی خدا ته به هر څه یاد دي خو په زړه نه لګولي ګنې داسې لګیا ویمه بس دا مې اول دا چې نشانې شي د قیامت لور به غوږ نه ږدي د مور په نحاسات دویمه دا چې پلار و زوی به شي ویزار رور په رور سره به جنګ وي هر ساعت درېیمه دا چې داسې به وخت راشي هر سړی به ګرځي بې احساسه وایي ما ته د خدای دریاب ستا شعر شپي نظر چې مې د سترګو په جنت کې لیونی شو یو شور شو چې غني په محبت کې لیونی شو وختونه ورته ټیټ شو خو دا سر ورته ټیټ نه شو دا زړه چې مې پښتونو په غیرت کې لیونی شو د در په سر وې چې باغي یم لیونی یم د در په سر وې چې باغي یم لیونی یم جانان ترې غاړه تو کړه بغاوت کې لیونی شو یو شور شو چې غني په محبت کې لیونی شو کتونکو اورېدونکو دا مونږ سره و علیمان شاه صاحب چې ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې مونږ سره شریک کړه الله دې د ده په ژوند کې برکت واچوي د غني بابا یو دوه شعرونه ویم بیا هم په لوی الله سپارم او په میسج کې پښتنو مسلمانانو ته دا چې انشاءالله یو بل به په دعا کې یاد ساتو انشاءالله زه چې زو په کومه چې زی ما نه به څه پاتې شي زه چې زو په کومه چې زی ما نه به څه پاتې شي درد او بیابان او رکېدل او تور خالونه وایه غني خانه یاره تا ته به مې څه پاتې شي وایه غني خانه یاره تا ته به مې څه پاتې شي دا په ماښامي کې خورې شوي زیړ ګلونه ښه ده و آباد او وختونه مو په خیر